السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ اوسئ. زه معراج الدین شینواری او ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسو دپاره یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ګرانو دوستانو، زیات دوستانو پوښتنې کړې وې چې پرون ما خپل پین کوډ ترلاسه کړی، نو زیاتو کسانو پوښتنه کړې وه چې د ګوګل ایډسنس په باره کې او د دې پین کوډ په باره کې موږ ته لږ معلومات راکړه. نو دغه ویډیو کې به انشاءالله ستاسو ته د پین کوډ او همدارې د ایډسنس په باره کې لږ معلومات درکړم. خو د هر څه نه مخکې خورا درنښت یوه هیله در څخه لرم که چېرې تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو وروسته هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو دوستانو، ایډسنس پین کوډ چې ما ته پرون نه بله ورځ راورسېد، ما چې کله پوسټ کړو نو زیاتو کسانو په دا پوښتنه وکړه چې دا څه شی دی او څنګه کارول کېږي او دا څنګه تا ترلاسه کړه په افغانستان کې. نو کله چې موږ تاسو یو یوټیوب چینل لرو، یو یوټیوب چینل مو جوړ کړی وي او کله موږ ستاسې یوټیوب چینل چې کوم شریط دي، مثلا 1000 سبسکرایبر دي او 4000 غنټې ستا ویډیوګانې وکتل شي، له هغې نه وروسته موږ تاسې مونټایزیشن اپشن ان کېږي. چې کله هغه ان کېږي موږ تاسو د ایډسنس ته اپلای کړو، یعنې په یو پارټنر پروګرام موږ تاسو پوره کړی، بل ایډسنس ته اپلای کړو. چې کله موږ دوستانو ایډسنس ته اپلای وکړو او هغې نه وروسته موږ تاسې چینل مونټایز شي او ایډسنس سره کنیکټ شي، کله چې موږ تاسې په ایډسنس کې $10 جمع کړو، یعنې په ایډسنس اکاونټ کې زموږ ستاسې $10 جمع شي، له هغې نه وروسته موږ ته ګوګل کمپني یو پین کوډ لګي. چې ګوګل کمپني موږ ته کوم پین کوډ لګي، دا پین کوډ په واسطه چې دی د ایډسنس اکاونټ چې دی وریفای کېږي، یعنې کوم ګوګل ایډسنس پین کوډ چې دی هغه وریفای کېږي. دلته ما ته په ننګرهار کې چې دی راورسېد، په 40 ورځو کې راورسېد، یعنې په میاشت کې دننه چې دی دا رارسي. کله چې پین کوډ راورسېد، میاشت دننه کې پین کوډ رارسي حتمن. کله چې پین کوډ راغی نو ما پوسټخانه باندې دا پین کوډ رادرومي ګوګل ایډسنس. کله چې پین کوډ راغی، پین کوډ نه هغه پین کوډ په واسطه چې دی ما خپل اکاونټ یعنې د خپل ایډسنس اکاونټ وریفای کړ. تاسو سره چې کله ستاسې مکمل ادرس په پین کوډ باندې لیکل شي، مکمل ستاسې ادرس لیکل شوی، له ادرس سره چې دی ستاسې کوم دننه چې ستاسې دا پاکټ خلاص کړئ، نو دننه پکې غټ تورو باندې لیکل شوي چې پین کوډ، دا پین کوډ په واسطه ستاسې ایډسنس اکاونټ چې دی وریفای کېږي، ډېر په اسانه طریقې سره وریفای کېږي. نو هغه ویډیو مې انشاءالله ما پرې جوړه کړې ده، ایډسنس څنګه وریفای کولی شو. خو دغه لږ معلومات ایډسنس په باره کې ما تاسو درکړه. ایډسنس هغه اکاونټ دی چې موږ تاسې یوټیوب سره کنیکټ کوو او کنیکټ کولو وروسته چې موږ تاسې کله په ایډسنس اکاونټ کې $100 پوره کړو، له هغې وروسته موږ تاسې د ایډسنس کومې پیسې چې دي هغه موږ تاسې خپل بانک ته لیږلی شو. بانک کارت یعنې ماسټر کارت ته موږ هغه پیسې لګولی شو. کله چې ماسټر کارت ته موږ تاسې پیسې لګو، یعنې $100 موږ تاسې ماسټر کارت ته ولګو، له هغې نه وروسته چې زموږ پیسې په میاشت کې دننه حتمن رارسي. چې کله زموږ پیسې راوسي، دلته پیسې لږې کټ کېږي، یعنې $100 چې ته ولګي تا ته $90 یا $15 چې دی حتمن رارسي. نو دا د ایډسنس په باره کې لږ معلومات چې هغه ملګرو پوښتنه کړې چې دا پین کوډ څه شی دی. نو دا لنډه ویډیو کې معلومات ما تاسو ته درکړل، په دې هیله چې ویډیو مو راسره خوښه شوي. مننه، خوشحاله اوسئ.